سلامونه او نیکې هیلې او ټولو دوستانو ته ډېر وخت کېدی چې ستاسو سره مې داسې مخامخ خبرې نه وې کړې. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. نن مې غوښتل چې یو مسله چې دغه ګډۍ اوس جریان لري په دغه مورد کې یو څه معلومات تاسو ته درکړم، که علاقه ورسره لرئ، که علاقه نه هم ورسره لرئ بیا هم ښه دی چې په خبر یاست. د امریکا انتخابات دغه ګډۍ اوس شروع دي، نو په آینده 2-3 ساعتو کې یا په شاید په 6 ساعتو کې معلومه سي چې د امریکا رئیس جمهور څوک دی. انتخابات نن سهار شروع شوي دي، نو په 4 ساعته په جریان کې دلته په صورت عموم انتخاباتو نتیجه معلومیږي. د امریکا د انتخاباتو یو مشکل خونه یو مغلق بودن په دغه کې دی چې د خلکو ووټ یا د خلکو رایه مستقیما نه حسابل کیږي. مثلا په امریکا کې 300 میلیونه نفر ژوند کوي، که په هغه حساب یې 160 میلیونه که هر رئیس جمهور ته رایه ورکړي باید هغه رئیس جمهور سي. د امریکا دغسې نه ده. د امریکا ټوله ایالتونه، هر ایالت یې جلا جلا ځان ته یو حساب لري چې د هغه د رویه بیا د رئیس جمهور انتخابول کیږي. په دا صفحه کې چې دا اوس یې ګورئ، دلته د 290 دي چې 290 نمرې چې هر رئیس جمهور واخیستلې، هر څوک چې ځان یې کاندید کړی دی، هر څوک چې ژر د 270 ته راورسېدی هغه د امریکا رئیس جمهور دی. تر اوسه پورې جو بایدن 223 پوینټه لري، ډانلډ ټرمپ 140 پوینټه لري، مګر بیا هم د ډانلډ ټرمپ د رئیس جمهور کېدو امکانات بیخي ډېر دي. دا به په دوام قدم کې درته تشریح کوم چې ولې د هغه د انتخاباتو امکانات ډېر دي او د جو بایدن دا لږ دي. نو په دې خاطر چې وپوهېږو چې دا نمبر د کومه ځای څخه راځي او دا نمبرونه څنګه تعینېږي، څه رقم کار کوي، زه به یو بل ایمیج راولم پر صفحه باندې. دا د امریکا نقشه ده. د هر ایالت ځان ته یو نمبر لري. دا نمبر څه معنا، څه شي معنا ورکوي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم. دا د کالیفورنیا ایالت یا د کالیفورنیا ولایت دی، 55 پوینټه لري. دا معنا چې په کالیفورنیا کې تقریبا 40 میلیونه نفر ژوند کوي. د کالیفورنیا 40 میلیونه، که تاسو داسې تصور وکړئ چې ټولو 40 میلیونه سره رایه ورکړلې، نن ګردو رایه ورکړلې، په دا 40 میلیونه کې که تر 20 میلیونه اضافه، مثلا 21 میلیونه رایې یا ریپبلیکنانو یا ډیموکراتانو اخیستي، ریپبلیکنان هغه جمهوري خوا دي، که ریپبلیکنانو 21 میلیونه رایې اخیستي یا ډیموکراتانو 21 میلیونه رایې د 40 میلیونه رایې څخه اخیستي، دا سټیټ ګرده په هغه پورې حسابل کیږي. مثلا اوس په کالیفورنیا کې ډېرې رایې ډیموکراتانو اخیستي دي، ټوله رایې نه دي اخیستي، ډېرې رایې اخیستي دي، د 40 میلیونه څخه تقریبا 10 میلیونه اخیستي دي. 10 میلیونه نور خلکو چې ریپبلیکنانو ته رایه ورکړې ده، د هغو رایې به نه حسابل کیږي. دا څه معنا؟ دا معنا چې دا 55 پوینټه د کالیفورنیا جو بایدن ته ورکول کیږي. هر سټیټ چون یو نمبر لري، په هغه سټیټ کې چې خلکو رایه‌ګیري وکړله او هر د دغه دوو حزبو تر مابین نمبر هغه حزب ته ورکول کیږي. داسې نه کول کیږي چې مثلا اوکې په کالیفورنیا کې 21 میلیونو یا 10 میلیونو ډیموکراتان ته رایه ورکړله، دا ډیموکراتان ته ورکړي، 10 میلیونه نورې رایې ریپبلیکنان ته ورکړي، یا هغسې نه کوي. د کالیفورنیا هغه ټول رایې چې اخیستل سوي دي، هر یوه ده چې ډېر وي هغه د 55 نمبره د هغه کیږي. نو په دغه خاطر چې تاسو اوس دا نقشې ته چې اوس په ګوګل کې ده چې ورته وګورئ، په ګوګل کې جو بایدن کالیفورنیا ګټلې ده. دا شنه رنګونه چې دي، د هر ولایتو رنګونه چې شنه دي هغه جو بایدن ګټلې دي، هغه رنګونه چې سره دي هغه ډانلډ ټرمپ ګټلې دي. د دغو سټیټو دا شنه رنګونه چې دي د دې ټولو نمبرونه چې سره جمع کړي 223 کېږي. بیرته به دې ته راسو چې دا 200 نمبر د کومه ځای راغلی دی. دا ټول نمبرونه چې سره جمع کړي د دا ټولو سټیټو دا 538 کېږي. دا 538 چې پر دوه باندې تقسیم کړي 290 کېږي. نو په 200 تر 290 یو نمبر اضافه چې 200 سي، که هر چا 200 ته ژر ځان راورساوه هغه د امریکا رئیس جمهور دی. نو دا څو د نمبرو حساب، خدای دې وکړي چې سر م په خلاصه وي، کوم سر نه دی په خلاصه وي، ور بیرته زما ویډیو شاته بوځئ، بیا وګورئ، شاید در معلومه سي چې څه حساب دی. دې ته وایي الکټورال کالج.
اوس نو ما درته مخه درته وویله چې ټرمپ یې ګټي. ټرمپ یې ګټي څه معنا چې تاسو دا نقشه ته وګورئ، دا لایف نقشه ده، دغه ګړی هر شی چې تغییر پکې راسي هغه تغییرات د په نقشه کې معلومیږي. دا شنه سټیټونه ګرده اوس بایدن ګټلي دي. د شنه سټیټونه ګټلي دي جمن 223 اخیستي دي. دا سره چې دي دا سره سټیټونه ګرده ټرمپ ګټلي دي. دا شیرچایي سټیټونه چې دي په دې کې ګرده رای تر اوسه پورې نه دي حسابل سوي. هغه رای چې حسابل سوي دي په هغو کې فیصدي د ریپبلیکنانو یا د جمهوري خواهانو ډیره ده، په هغه خاطر شیرچایي دي. هغه سټیټونه چې رای پکې حسابل کیږي لا نه دي خلاصې سوي او ډیر ګاټه شنه نه دي. دا معنی چې په هغه سټیټو کې د ډیموکراټانو رای ډیره ده او رای بایدن ته ورځي. مثلا دغه د مین سټیټ او د ارزونا سټیټ یوازینی دوه سټیټونه دي چې کولای سي چې بایدن ته رای پسې ورکړي. اوس نو د مین نمبر او د ارزونا نمبر وګورو. د ارزونا نمبر 11 دی. دا معنی چې 11 نور پر دې باندې اضافه کیږي چې سه 240. د مین نمبر 4 دی چې 4 نور پر اضافه کې پر 240 باندې د 280. جمن بایدن په دغه انتخاباتو کې په دغه غړي کې چې دا وس د نقشې دروي دغه سم معلومیږي تر 280 پوینټه بالا نه سي اخیستلای. 280 پوینټه 280 نه رارسي. دغه نور سټیټونه چې ګرد شیرچایي دي دا که ګرد سرس ولا د دې نمبرونه چې وګورئ کې نمبرونه سره جمع کې د دې ټولو نمبرونه پر د ټرمپ پر 140 باندې واچي د تر 280 تیری. نو په دغه حساب زه تاسو ته وایم چې ټرمپ ډیر امکان شته چې وګټي او یادای چې په دغه حساب کې چې دلته دا حساب ولسوي چې مثلا زه به یو سټیټ انتخاب کوم دغه څه خدایي به یو سټیټ انتخاب کوم د نیوادا سټیټ به انتخاب کوم. د نیوادا په سټیټ کې ګر سره 3% رای تر اوسه پر حساب ولسوي دي، مګر په هغه 3% رای کې 1% خلکو ډانلډ ټرمپ ته رای ورکړی ده، 6% خلکو جو بایدن ته رای ورکړی ده. که څو فیصد یې لږ ده مګر رنګ شیرچایي دی. دا معنی چې دا سټیټ که رای پوره ګرد حساب سي شاید ډانلډ ټرمپ ته ولاړ سي، مګر چون بیخي لږ رای حسابل سوي دي ډېر امکان یې شته چې ولاړ سي جو بایدن ته. مګر که دا جو بایدن ته ولاړ هم سي چون صرف 6 پوینټه لري، دا 6 پوینټه د جو بایدن نه دي بس چې دی تر دا 200 نمبر راوړي. نو دا چې تاسو ورته وګورئ که په ګوګل کې نشته کې الیکشن ریزالټ 2020 تاسو هم دغه نقشې ته راولي بیا تاسو په خپله کتلی سي. نو یو بیخي اسانه طریقه دغه ده چې دغه نمبرو ته چې تاسو ګورئ د هر سټیټ ځانته یو نمبر لري. دا نمبر په هر سټیټ کې چې د رایګیري وسوله د هر حزب یا د هر ګوند رای چې ډېرې وي دا ټوله نمبر د هغه کېږي. نمبر بیرته سره تقسیمیږي نه. مثلا د کالیفورنیا د سټیټ 55 پوینټه ګرد جو بایدن ته تللی دي او تاسو دلته وینئ چې ګرد سټیټ شین ښکاره کوي. که څه هم 10% خلکو په کالیفورنیا کې 10% خلکو ټرمپ ته رای ورکړی مګر د هغو رای بالا هېڅ ارزښت نه لري. یوازې د هغه عمومي یا هغه د خلکو رای چې ډېر سوي دي هغه ارزښت لري او هغه سټیټ بالا هغه حزب ته په لاس ورکول کېږي. نو خدای جوړ چې دغه معلومات یو څه فایده درته کړي، یو څه په پیدل یاست. اوس خو نو ورې د سهار 10 بجې به دلته اوس د شپې 10 بجې دي. هغه چې ما درته وویل ستاسو د مازدیګر خواته به د انتخابات نتیجه معلومه سي او معلومه به سي چې څوک به د امریکا رئیس جمهور. نو ښه ورځ درته غواړم، خوشحاله اوسئ، ښه شپې او ورځې ولرئ. د خدای په امان.